تازه خبر هرات کې چارواکي وایي بهرنیو ځواکونو په طالبانو بمبار کړي او سخت تلفات یې وراړولي دي. د هرات په ولایت کې چارواکي وایي چې د مرکز او مرکز ته نږدې ولسوالیو باندې د طالبانو د بریدونو له زیاتېدو وروسته بهرنیو ځواکونو په طالبانو هوایي بریدونه کړي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد امریکا غږ ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو د A9 او B52 الوتکو د هرات د انجیل او په ګذره په ولسوالۍ کې په طالبانو سخت بریدونه کړي او شاوخوا 200 طالبان وژلي او ژوبل کړي دي. افغان چارواکي وایي طالبانو په یو شمېر سیمو کې په ښارونو او ولسوالیو باندې خپل بریدونه زیات کړي چې په خبرې افغان ځواکونو یې مخه نیولې. تر دې دمه بهرنیو ځواکونو د دغو بمباریو په اړه تازه څه نه دي ویلي او نه هم په دې اړه طالبانو کومه تبصره کړې ده. په همدې مهال کې د کورنیو چارو وزارت وایي د هرات، کندهار، هلمند او تالقان په ځینو برخو کې د طالبانو بریدونه یې په شا تنبولي. تېره ورځ هم وسلوالو طالبانو په هرات کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما دفتر په راکټ وویشته. یوناما دغه برید غندلی او ویلي دي چې په ملګرو ملتونو باندې برید ښایي جنګي جنایت وبلل شي. په کوم ځای کې چې د یوناما دفتر دی هلته تېره ورځ د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه وشوه. په همدې حال کې د بشري حقونو د سره ډلې ویلي دي چې طالبانو په خپلو سیمو کې انتقامي بریدونه زیات کړي او د هغو تر واک لاندې سیمو کې بشري حقونو ته درناوی نه کیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.